بسم الله الرحمن الرحیم. کیسې خو به تاسو ډېرې اورېدلې وي، خو نن د یو داسې بادشاه قصه تاسو سره شیر کوم چې دا ډېر زیات ظالم انسان و. د ده د ظلم داستان چې کله تاسو واورئ نو ستاسو په بدن باندې به ویښته نیغ نیغ ودرېږي. د دې بادشاه یو زوی و. ده به د خپل زوی سره ډېر زیات مینه او لاډ پیار به ورسره کوو. خو د بادشاه لوڼه انتهایی بدې شوې. د لوڼو سره به یعنی د لوریانو سره به بالکل محبت نه و. د بادشاه چې کله د دویم بچي د پیدایش ورځې نږدې وې نو بادشاه د بل ملک د دورې اراده وکړه. بادشاه خپلې ښځې ته حکم وکړو چې که زما د سفر په دوران کې زما لور پیدا شوه نو فوراً به یې مړه کړي. د اتفاق خبره وه چې کله د ماشوم د پیدایش وخت راغی نو بادشاه له الله پاک لور ورکړه. د بادشاه بیبي ډېره زیاته پریشانه شوه ځکه چې اولاد خو مور ته ډېر زیات خوږ وي. د بادشاه د بیبي سره چې په کور کې کومه خدمتګاره وه هغه د دې په خوا کې ولاړه وه. هغې چې کله د بادشاه د بیبي د پریشاني ولیده نو د هغې نه برداشت نه کړی شوه. هغې د بادشاه د بیبي نه التجا وکړه چې بیګم صاحبه که ته غواړې نو د خپله لور ماته راکولی شي، دا به زه د خپلې لور په شانتې غټه کړم، خو ته به د دې د والنې پالنې دپاره ماته څه پیسې راکوې چې زه په شاهي طریقې سره د دې خدمت وکړم او دا څخه په صحیح طریقې سره لویه کړم او په محل کې به زه داسې خبره وکړم چې ما د بادشاه لور مړه کړه. د بادشاه بیبي د خدمتګارې خبره ومنله. د خپلو لور سره یې څه سونا څه زیورات شامل کړل او خدمتګارې ته یې وسپارله. کله چې د بادشاه دوره مکمل شوه واپس خپل ملک ته راغی نو ښځې ورته ټول حال احوال بیان کو چې ستا د تګ نه پس ستا لور پیدا شوه او ستا د حکم مطابق هغه مونږ هلاک کړه. د دې په اورېدو سره بادشاه ډېر خوشحاله شو ځکه چې د خپل بد عادت نه مجبوره و. بل طرف ته خدمتګارې د ماشوم خپله نوسۍ ظاهره کړه چې زما په کور کې د نوسۍ ولادت شوی دی، پیدایش شوی او کله کله به یې محل ته هم راوړله په دې بانه چې دا زما نوسۍ ده او د هغې د مور سره به د هغې ملاقات هم کولو او د بادشاه بیبي به ورته څه سونه چاندي او څه پیسې هم ورکولې د هغې د پرورش دپاره. خدمتګارې د بادشاه د لور ډېر په صحیح طریقې سره پرورش وکړو. ماشومه غټه شوه، جوانۍ ته ورسېده او ډېره ښکلې هم وه. یو خو هغه د بادشاه لور وه او یو یې پرورش هم په ډېرې ښه طریقې سره وشو نو الله پاک ولې ډېر زیات ښایست ورکړو. یوه ورځ بادشاه او د هغه وزیر بهر ته د ښکار په اراده باندې ووتل چې په کومه لاره دیو تېرېدل نو په هغې لاره باندې د بادشاه دا لور او د هغې چې کومه خدمتګاره وه دا روان وو. د بادشاه چې څنګه په دې خپله لور باندې سترګې ولګېدې نو دا ډېره زیاته خوبصورته وه خو فوراً پرې عاشق شو. وزیر ته وویل چې دا جینۍ څوک ده؟ هغې ورته وویل چې بادشاه سلامت دا خو د دې عاجزه خدمتګارې نوسۍ ده. بادشاه فوراً وزیر ته حکم وکړو چې سبا زما رشته د دې دپاره ولېږئ، زه د دې سره نکاح کول غواړم. د حقیقت خو چاته علم نه و نو په دې وجه باندې د بادشاه وفد د خادمې کور ته لاړو. د بادشاه دپاره یې د دې جینۍ د رشتې مطالبه وکړه خو خدمتګار یې مکمل انکار وکړو. دیو هر قسم لالچ ورکړو، پیسې یې ورته وویلې، خدمتګار یې ونه منله. اخر بادشاه وویل چې قسم قسم سزاګانې ورته ورکوي، په څه نه څه طریقه خو به دا راضي شي. سپایانو خدمتګاره د ظالم بادشاه مخې ته راوسته او دومره یې ووهله دومره یې ووهله چې د خدمتګارې برداشت ختم شو. اخر یې ورته هم وویل چې دا ستا لور ده، دا زه تا ته په نکاح نشم درکولی، دا ستا هغه لور ده د کومه چې تا د مرګ حکم جاري کړی و خو هغه ما مړه نه کړه، ما په خپل کور کې رالویه کړه. ظالم بادشاه چې کله دا واورېدل نو ډېر زیات په غوسه کې شو چې دا خو ځان الله پاک د ډېرې غټې ګناه نه بچ کړه. فوراً یې خپل زوی ته حکم وکړو چې لاړ شه دا جینۍ بوځه ځان سره، هلته کې حلاله کړه، د دې سترګې او وینه ماته راوړه چې زه یې په خپلو سترګو ووینم چې زما تسلي راشي، زما یقین وشي. شهزاده ډېر زیات خفه شو چې زه به څنګه د خپلې خور قتل کوم، بیا به د هغې سترګې وباسم او بیا به یې راوړم او خپل پلار ته به یې ښیم. خو نه، د هغه د دې نه علاوه هېڅ لار ورسره بله نه وه. که چېرې هغه انکار کوو نو خرابېدو د هم د مرګ خطره وه پکې کې. شهزاده ډېر زیات مجبوره شو او د غټې مجبورۍ نه یې خپله خور ځنګل ته روانه کړه. کله چې دیو ځنګل ته ورسېدل نو د رور محبت د خور دپاره په جوش کې راغی او فوراً یې انکار وکړو چې نه، په یو قیمت هم زه خپله خور نشم قتل کولی.
خور یې ورته وویل چې نه رور جانه دا د بابا جان حکم دی ما قتل کا که نه هغه به تا قتل کړي. خو رور یې وویل چې نه خوري زه په هیڅ قیمت هم تا نشم قتل کولی، زه به داسې وکړم چې په دې خوش ځنګل کې به تا پرېږدم، اخوا ستا خوښه ده که تا ځناور خوري ستا خپل قسمت دی، او که ته نور چېرته کې ځان بل طرف ته ویستلی شي زه به تا دلته په دې بیابان کې پرېږدم او ستا نه به لاړ شم. د بادشاه لور ډېر اصرار وکړو خو نه د هغې د رور په زړه کې رحم راغلی و، هغه هېڅکله هم د خپلې خور قتل نشو غوښتلی. رور یې روان شو او یوه هوسۍ ورته په لاره مخې له ورغله، هوسۍ یې راواخیسته حلاله یې کړه، د هوسۍ سترګې یې ویستلې او خپل پلار ته یې پیش کړلې چې دا ستا د لور سترګې دي، دا ستا د لور وینه ده. بادشاه چې کله د هوسۍ سترګو ته وکتل نو د خپلو سترګو سره یې میچ کړې، په شیشه کې خپلې سترګې وکتې، د هوسۍ سترګې وکتې چې دا سترګې او زما سترګې یو شان دي که نه. کله چې د بادشاه یقین راغی چې او دا زما سره یو شان دي نو ویې منله چې واقعي دا زما د لور سترګې دي. بل طرف ته د بادشاه ښځې خپل زوی راوغوښتو، شهزاده یې راوغوښتو او ټوله قصه یې ترې وتپوسله چې تا څه چل وکړو، د خپلې خور سره دې څه چل وکړو. شهزاده ورته ټوله واقعه بیان کړه چې داسې په ځنګل کې مې پرېښوده، ما وویل چې الله دې ستا نګهبان شي او زه ترې راغلم. د بادشاه ښځې چې کله دا واورېدل اسمان طرف ته یې مخ کړو او د خپلې لور دپاره یې دعا وغوښتله. بل طرف ته شهزادګۍ په ځنګل کې د ډېرو سختو امتحانونو سره مخ شوه، یو طرف ته د ځناورو ویره او بل طرف ته لوږې تندې. د لوږې د مړه کولو دپاره به یې ونو پاڼې خوللې او بل طرف ته چې کله به تږې شوله کله یو څیز کله بل څیز کله په ونو باندې پرخه پرته هغه څکلې، خو ډېره د سختو سره مخ شوه. شپې ورځې تېرېږي دا په ځنګل کې مزل کوي روانه ده چې زه به ځانه د خوراک څه ذخیره وګورم، د اوبو څه ذخیره به وګورم. اخره کې هم دې ته میوهدارې ونې خو میلاو شوې، د اوبو ذخیره ورته میلاو شوه، خو خپلې بادشاهۍ نه بلې بادشاهۍ ته واختله. ټیم تېر شو، د شهزادګۍ مکمل کپړې ختمې شوې، څه په ونو بوټو کې او څه داسې بالکل بربنډه شوله. یوه ورځ دې د یو اس اواز واورېدو چې چېرته مسافر را روان دی، په اس باندې سور دی. نو دې د خپل ځان د پټولو دپاره د ونو یو جاغ ته بره وختله او د ونو په پاڼو کې ځان پټ کړو. کله چې دا کس راغی، دا مسافر راغی، دا د دې علاقې بادشاه و، د دې ونې یخ ته کېناستو چې زه به ارام وکړم. چې کله یې ډډه ولګوله پورته اسمان طرف ته یې وکتل نو پسه ګوري چې په جاښه کې ورته څه انسان نما څه څیز ښکاره شو. پته ورته ولګېده چې دا خامخا څوک ښاپیریان دي یا انسانان دي او که هر څه دي. اواز یې وکړو ای مخلوقه که ته پیری که ته ښاپیری او که ته انسان یې ځان راوښایه، ځان راښکاره که چې زه ستا نه خبر شم چې ته څوک یې. شهزادګۍ د برې نه اواز وکړو چې زه یو ډېره بدقسمته جینۍ یم، یو انسان یم، خو ته ماته خپل څادر راواچوه چې زه یې ځانه تاو کړم، بیا به درکوشم ستا سره به خبرې وکړم. بادشاه ورته خپل څادر ور واچوو، جینۍ د ځانه څادر تاو کړو، لاندې راکوزه شوه، خپل حال احوال یې ورته وویل. بادشاه چې کله جینۍ وکتله ډېره ښایسته وه. بادشاه ورته وویل زه تا خپل محل ته بوتلل غواړم او ستا سره نکاح کول غواړم. هغه د چا خبره وایي ړوند څه غواړي، صرف دوه سترګې، دې ته نور څه پکار و، صرف سهاره ورته پکار وه، د ځنګل نه وتل ورته پکار و. جینۍ ورسره ومنله چې صحیح ده زه ستا سره تللو ته تیاره یم. بادشاه جینۍ خپل محل ته بوتله او د یو وزیر په حواله یې کړه. وزیر ته یې وویل چې ته داسې وګڼه چې دا ستا لور ده، زه به په دې پسې رشته رالیږم، ته به ما ته ښه او بیا به جنج راولم او دا به زه ستا د کور نه په ډولۍ کې وړم او ځان ته به یې په نکاح کوم. وزیر ورته وویل بادشاه سلامت چې څنګه ستا حکم. وزیر هغه جینۍ په خپل کور کې کېنوله، خپله لور یې ته جوړه کړه. بادشاه پسې جنج راوستو او جینۍ یې خپل کور ته واده کړه. په محل کې ښه ښکلی زبردست انتظام وشو، میلمانه راغلل، دسترخوان خور شو، د بادشاه د نکاح تیاریانې شروع وي. اخر هم د بادشاه نکاح وشو. بادشاه د جینۍ نه تر اوسه پورې بالکل تپوس نه دی کړی چې ته څوک یې، د کوم ځای نه راغلی یې، ځنګل ته څنګه راغلی او بیا زما سره څنګه راغلی. د جینۍ په عشق کې بادشاه هر سره هیر کړي وو، خو بادشاه اخر هم د جینۍ سره د نکاح په بندن کې بند شو.
څو کلونه تیر شو بادشاه د جنۍ نه هیڅ قسمه تپوس ونه کو. اخر هم د بادشاه په کور کې د زوی پیدایش وشو. کله چې د بادشاه زوی وشو بادشاه ورته وویل چې اوس خو زما او ستا دومره ټیم وشو، اخر زموږ یو زوی هم پیدا شو، اوس خو راته کیسه وکړه ته څنګه راغلی، د کوم ځای نه راغلی، ځنګل ته څنګه راغلی، اخر دا ستا سره څه چل شوی و. جنۍ ورته اخوا دېخوا وویل، خبره ټال مټول کړه او په بل طرف یې واړوله. بادشاه ترې مخکې تپوس ونه کو، خاموش پاتې شو. داسې ټیم تېرېدو د بادشاه په کور کې د دویم زوی پیدایش وشو. بادشاه ته بیا په دویم زوی په پیدایش کې دغه تپوس وکړو. جنۍ بیا خبره ټال مټول کړه. کله چې د دریم زوی پیدایش وشو بادشاه ته بیا دغه تپوس وکړو، خو جنۍ په دې بارېله د ټال مټول ډېر کوشش وکړو، خو بادشاه دې پرې ضد نیولی و چې دا خبره به ته نن ماته خامخا کوې. اخر جنۍ مجبوره شوه، پوره قصه یې ورته سناو کړه چې بادشاه سلامت، زه هم ستا په شان د یو بادشاه لور وم، هغه زما سره داسې چل وکړو، د هغه لوڼه بالکل نه وې خوښې. زه اول په وړوکوالي مړه کولم او بیا وروسته یو نوکر یې ځان سره وساتلم، راغټه یې کړم چې بادشاه ته پته ولګېده. بادشاه له ځنګل حکم وکړو، پوره قصه یې ورته وکړه. بادشاه چې کله دا واورېدل ډېر په غوسه کې شو چې راځئ چې ځو ستا د والد صاحب خواله، د هغه سره به میلاو شو. جنۍ ونه منله چې نه هلته نه ځو، زما پلار به ما مړه کړي، هغه ډېر زیات ظالم دی، ما نه پرېږدي. خو نه، بادشاه ونه منله. بادشاه وی چې موږ به خامخا ځو. خو اخر هم شهزادګۍ یې رضا کړه. شهزادګۍ ومنله چې او زه د خپل پلار کور تلو ته تیاره یم. بادشاه یوه غټه قافله تیاره کړه، یو غټ لښکر یې تیار کړو او دا د خپل وزیر، د وکیل او د قاضي په نګرانۍ کې کو او ورته وویل چې زما 3 زامن او زما چې کومه ملکه ده دا به تاسو روانه کوئ د پلاني بادشاه سره، او په خپله په بل څه کار باندې ووتلو او چې په پلاني مقام باندې به زه ستاسو سره میلاویږم. دا مزل د 3 شپو و. د 3 شپو نه پس به بادشاه ورته وویل چې بیا به بل یو مقام راځي، په 4مه شپه به زه ستاسو سره په هغه ځای کې میلاویږم او بیا به مخکې نور سفر کوو. د شهزادګۍ قافله روانه شوه. کله چې د وړاندۍ شپې پړاو ته ورسېدل، خیمې لګېدل شروع شو. شهزادګۍ خیمه تیاره شوه، خو څه ګوري چې د شهزادګۍ د خیمې سره خواته د وزیر خیمه تیارېږي. شهزادګۍ ورته وویل وزیر ته چې وزیره ته خپله خیمه چېرته لرې تیاره کړه، زما خواته خپله خیمه مه لګوه. وزیر ورته وویل چې نه، ته بادشاه سلامت زما په نګرانۍ کې راکړي یې، زه ستا د خوا نه بل طرف ته نشم تللی ځکه چې تا ته څه نقصان ونه رسي. که چېرې تا ته څه نقصان ورسي نو زه به باچا ته څه جواب ورکړم. شهزادګۍ وویل چې ما ته هېڅ نقصان نه رارسي، ته ځه خپله خیمه د دې ځای نه لرې کړه. شهزادګۍ ډېر اصرار وکړو، خو ظالم وزیر د هغې خبره وانه اورېده او په هغه ځای باندې خپله خیمه ولګوله. اخر ماخوستن شو، خلک څملاستل، ټول خلک ستړي شوي وو. شهزادګۍ هم ارام وکړو، خو ظالم وزیر ته خوب نه راتلو ځکه چې د ده نیت خراب و. د شپې په یوه حصه کې وزیر پاڅېدو او د شهزادګۍ خیمې ته ننوتو. شهزادګۍ چې کله د ظالم وزیر د خپو شور محسوس کو نو فوراً فاسده او وزیر ته یې د منې کولو کوشش وکړو، خو ظالم وزیر نه منې کېدو. ظالم وزیر بیا هم ورمخکې شو او د شهزادګۍ د بېعزتۍ کولو کوشش یې شروع کړو. ډېر منتونه یې ورته وکړل چې مه کوه، زه د یو بادشاه لور یم او د بل بادشاه ښځه یم، ته ولې زما ته دا ظلم کوې؟ ته ولې ما په خلکو کې رسوا کوې؟ ته ولې زما په جامه باندې تور لګې؟ خو ظالم وزیر دا نه منله، دا یو شیطان و. شهزادګۍ خپل مشر زوی راواغېستو، د وزیر مخې ته یې کېښودو چې دې ته وګوره، د دې په سر دې ستا قسم وي چې زما سره دا ظلم مه کوه. ظالم وزیر توره راواغېسته او د شهزادګۍ زوی نه یې سر کټ کړو. کله چې شهزادګۍ ته پته ولګېده چې دې بدذات وزیر خو زما زوی هم هلاک کو، ختم یې کو، اوس دا ودرېدلو والا نه دی، نو شهزادګۍ وزیر ته وویل چې زه یو پاک دامنه ښځه یم، په دې وخت کې هم زه په اوداسه کې یم، ما ته دومره موقع راکړه چې زه په هر ته لږه وځم، خپل اودس مات کړم، بیا راشم، بیا چې څه ستا خوښه وي هغه وکړه. وزیر ورته وویل ټیک ده، لاړه شه، خو زر راځه. شهزادګۍ په دې بانه بهر ووتله او لرې لاړه او په یو جاښه کې پټه شوه. وزیر ډېر انتظار وکړو چې شهزادګۍ رانغله. وزیر پسې ووتلو، ښه ډېره یې وکتله، یو ځای کې په بل ځای کې، خو ناکام شو. اخر هم سحر شو، رڼا خوره شوه. ظالم وزیر په منډه لاړو، په خپله خیمه کې پټ شو چې زه د څه نه خبر هم نه یم. شهزادګۍ هم راله، خپلې خیمې ته ننوتله چې ویې کتل د زوی لاش یې هم نه و. وزیر چېرته کې پټ کړی و، ښخ کړی و په یو ځای کې. ډېره خفه او پریشانه وه. خپل مزل بیا جاري شو، خلک روان شو.
په بل ځای کې بیا چې کله قافلې ودرېدې نو ظالم وزیر خپله خیمه د شهزادګۍ د خیمې نه ډېره لرې ولګوله ځکه چې یو جرم یې کړی و د بادشاه زوی قتل کړی و دا یره ورسره وه که زه دوباره د دې خیمې سره نږدې خپله خیمه جوړه کړم نو پوره الزام به راباندې راشي او بادشاه به زما نه سر قلم کړي په دې وجه باندې هغه خپله خیمه لرې جوړه کړه خو د اتفاق خبره وه یو بل ذلیل راغی او د شهزادګۍ د خیمې خواته یې خپله خیمه ولګوله شهزادګۍ تپوس وکړو دا د چا خیمه ده سپایان ورته وویل چې دا د وکیل خیمه ده شهزادګۍ وکیل منې کو چې زه یو خاتون یم یوه ښځه یم زما د خیمې نه خپله خیمه لرې جوړه کړه خو وکیل ونه منله وکیل ورته وویل چې زه ستا د حفاظت دپاره به خپله خیمه هم دلته لګوم ځکه چې بادشاه ماته ستا ذمهداري راکړې ده شهزادګۍ چې د وکیل په نیت باندې پوهه شوه نو فورا ورته تېره شوې شپې قصه رایاده شوه تېره شوې خو د وزیر نه دې مار خوړلی و ماتې ترې خوړلې وه نن بیا ورته خپل مخ ورته ښکارېدو په آینه کې چې نن به بیا زما سره څه کېږي شهزادګۍ لاړه په خیمه کې سملاسته خو خوب نه ورتلو په دې انتظار وه چې دا بدذاته وکیل به هم نن راځي او ما سره به دغه شانتې چل کوي بالکل ذهني طور دې هر څه ته تیاره وه شپه شروع شوه شپه لږه چې کله پخېدو طرف ته ورغله نو چې ګوري شهزادګۍ بیا د چا د خپو آواز واورېدو شهزادګۍ خو بالکل ذهني تیاره وه مکمل بیداره وه یخه وه چې ګوري وکیل یې خیمې ته راننوتو اقا ظالم وکیل اقا بدکرداره وکیل شهزادګۍ ورته آواز وکړو چې مه راځه خبردار زه د یو بادشاه لور یم او د بل بادشاه ښځه یم تا همت څنګه وکړو چې زما خیمې ته رادننه شوې خو بدکرداره وکیل ونه درېدو بدکرداره وکیل ورمخکې شو او د شهزادګۍ په عزت باندې د لاس اچولو کوشش وکړو کله چې شهزادګۍ ته پته ولګېده چې دا بدذاته خو ودرېدو والا نه دی نو هغې خپل دویم ځای راواغستو او د وکیل مخې ته یې کړو چې خدای ته وګوره قرآن ته وګوره د دې ماشوم په خاطر باندې ما معاف که زما نه قلار شه خو وکیل بدذاته داسې ونه کړه توره یې راویسته او د شهزادګۍ دویم ځای هم قتل کو شهزادګۍ چې کله دا دویم ظلم هم ولیدو نو وکیل ته یې وویل چې بدذاته ته خو د خپلو ناپاکو ارادو نه اوړېدلو والا نه یې خو ما ته لږه موقع راکړه زه په اوداسه کې یم زه ډېره صفا ښځه یم چې زه لږه بهر ته وځم خپل اودس مات کړم بیا به راشم چې څه دې خوښه وي هغه وکړه وکیل ورسره ومنله چې زه لاړه شه خو زر راځه شهزادګۍ چې کله د خیمې نه ووتله په منډه منډه لاړه تر څو پورې چې خپو کار کوو وتښتېده دا ځای نه او لاړه او په یوه جاخې شاته بیا هم پټه شوه ځان یې پټ کو کله چې ډېر ټیم وشو شهزادګۍ خیمې ته واپس نه شوه وکیل ورپسې ووتلو یو خواته بل خواته یې وکتله یوه جاخه بله جاخه یې وکتله خو هغه ډېره لرې تل وه دغه ځای نه پیدا یې نه کړه واپس راغی چې ویې کتل چې هم مې ماشوم مړ کو هم رانه ښځه وتښتېده هېڅ هم په لاس رانغله زر هغه مړ ماشوم راواخیستو په یو ځای کې ښخ کو او په منډه لاړو په خپله خیمه کې پټ شو ځان یې وده کو چې کله سحر شو رڼا خوره شوه شهزادګۍ خپلې خیمې ته راله چې ویې کتل دغه مړ بچي لاش هم نه و پته ورته ولګېده چې بدکرداره وکیل زما د بچي لاش راخیستی دی او ښخ کړی دی چېرته روانه شوه په قافله کې درېیمه ورځ ده په یو بل پړاو ته چې کله ورسېدل بیا خیمې ولګېدې د شهزادګۍ د خیمې نه لرې وکیل هم خپله خیمه جوړه کړه نږدې رانغی خو خواته یو بله خیمه شروع شوه وی چې دا د چا خیمه ده وی چې دا د قاضي صاحب خیمه ده قاضي منې کو چې زما خواته خپله خیمه مه لګوه خو قاضي ورته وویل چې نه زه ستا د حفاظت دپاره دلته خپله خیمه لګوم ځکه چې بادشاه ته زموږ په تحویل کې راکړی یې شهزادګۍ قاضي ډېر زیات منې کو چې ګوره زه یوه ښځه یم نامحرمه یم زما خواته خپله خیمه مه لګوه خو قاضي بالکل ونه منله وایي چې نه زه به هم خپله خیمه دلته لګوم ښځې سره خو 2 ورځې مخکې ظلم شوی و په 3مه ورځ ظلم ته هم تیاره وه پته ورته ولګېده چې قاضي هم بدذاته دی دا به هم نن راځي او هو سکتا یې چې ما سره به هم داسې عمل کوي څنګه چې راسه تېر شوي 2 کسانو وکیل او وزیر وکړو چې کله شپه شوه مکمل خاموشي شوه ټول خلک اوده شو چې ګوري قاضي د شهزادګۍ خیمې ته ورننوتو شهزادګۍ ډېر زیات منې کو منتونه ورته شروع کړل د الله او د رسول واسطه یې ورته ورکړه دا یې ورته هم وویل چې وکیل او وزیر خو جاهلانو ته خو جاهل نه یې ته خو یو فاضل یې ته خو یو فیصلو کوونکي والا یې ته خو یو قاضي یې ته خو داسې ظلم مه کوه که نه خو د قاضي نه بالکل شیطان جوړ شوی و یوه خبره هم ونه منله شهزادګۍ ورته خپل 3م زوی مخې ته کو چې د دې بچي خاطر وکړه ما فرېده ما معاف که
همدغه قاضي هم د هغوی په شان توره راویسته او زوی ورله قتل کو. شهزادګۍ ته چې کله پته ولګېده چې دا خو هم د قاضي په جامه کې یو شیطان دی، نو ورته وویل چې زه په اوداسه کې یم، زه یو صفا ښځه یم، ته ما ته داسې چل وکړه چې اجازت راکړه چې زه صرف بهر ته وځم، خپل اودس مات کړم، واپس راځم. قاضي ورته وویل چې لاړه شه خو زر راځه. هم په هغې طریقه باندې شهزادګۍ کوشش وکړو او منډه یې کړه، بهر ته لاړه، ښه وتښتېده. مخامخ یو سیند راغی چې شهزادګۍ کله سیند ته ورسېده، تکه توره شپه ده. شهزادګۍ سوچ وکړو چې زما خو 3 واړه بچي هم قتل شو، داغ را باندې هم ولګېدو، پاک دامني هم لاړه، زه به اوس څه چل کوم، بادشاه ته به څه جواب ورکوم. شهزادګۍ ناامیده شوه، د خپلې زندګۍ نه زړه تور شو، سیند ته ور ودانګل چې سیند مې ویسي ایسته لاهو به شم. پوره شپه تېره شوه، شهزادګۍ په اوبو کې مزل شروع کړی دی، اوبو وړې ده چې ګوري سهار وختي دی، شپږ فقیران راغلي دي په دریا کې، یعنې په سیند کې خپلې کپړې وینځي. شهزادګۍ باندې چې نظر پرېوتو راویستلی، شهزادګۍ په هوش کې راغله، شپږ واړو په جګړه شروع کړه، یو وایي دا زما ده، بل وایي دا زما ده. شهزادګۍ حیرانه شوه چې وختي خوا 3 شیطانانو نه راووتم، د شپږو نورو سره ګیره شوه. شهزادګۍ ډېره زیاته خفه شوه، وایي چې د 3 شیطانانو نه هم خپل عزت بچ کو، اوس راته 6 نور ولاړ دي، د دوی نه به په څه طریقه باندې خپل عزت بچ کوم. هلته به 6 واړه وروڼه په جګړه دي. په اخره کې یو فیصله وکړه چې صحیح ده، زموږ دا فیصله به بابا کوي، دا به بابا ته بوځو. فقیرانو شهزادګۍ کور ته بوتله، د پلار خواله. پلار ورته فیصله وکړه چې تاسو خو 6 کسان یئ، دا یوه ده، اوس تاسو خور نشته، داسې وکړئ چې د دې نه خپله خور جوړه کړئ، او زما لور نشته، دا به زما لور شي. فقیران د پلار د فیصلې نه ډېر خوشحاله شو او ټولو هغه خپله خور وګڼله چې ته نن نه پس زمونږ خور شوې، زمونږ سره په دې کور کې پاتې کېږي، د دې سره به زمونږ په کور کې ډېر زیات برکتونه راشي او تاسو ته به الله پاک کامیابیانې درکړي. د دې خپلې خور ډېر زیات خیال ساتئ، دا د پلار فیصله ده. شهزادګۍ ته خو دلته کې خپل مقام میلاو شو، خو هلته چې کله قافله په 4م ورځ باندې روانه شوه او خپل 4م سټاپ ته ورسېدل، نو په 4مه شپه باندې بادشاه د هغوی سره ملاقات وکړو. بادشاه راغی، بادشاه تپوس وکړو چې زما ښځه او بچي چېرته دي. وزیر، وکیل او قاضي بالکل په شرم کې ډوب شوي وو، خو بیا هم ټولو په یو اواز باندې وویل چې ملکه چې کومه ده، ستا چې کومه بیبي وه، هغه خو یو پیری و، هغه خو یو دیو و، خپل بچي وخوړل او لاړه وتښتېده، هېڅ پته یې ونه لګېده چې په کوم طرف لاړه. بادشاه فیصله وکړه چې 3-4 ورځې مزل خو موږ وکړو، 4-5 ورځې مزل راته نور پاتې دی، بلې بادشاهۍ ته به ورسو او دغه خپل ظالم سخر سره به میلاو شم. ما ته خو به دومره اندازه وشي چې زما د سخر د خپلو لوڼو نه دومره نفرت ولې دی، دا ولې لوڼه نه خوښوي، نو په دې راز به هم زه پوهه شم، خو ځئ چې ځو خپل مزل جاري وساتو. بل طرف ته شهزادګۍ د فقیرانو خور جوړه شوې وه او خپله زندګۍ تېروله. شهزادګۍ چې کله معلومات وکړو چې دا په کوم ځای کې ده، نو د یو ځای نه بل ځای نه ورته پته ولګېده چې دا هم د دې د ظالم پلار ملکیت دی. دغه ظالم پلار په کوم ځای کې چې د دې پلار بادشاه دی، په کوم ملک کې چې د دې پلار بادشاه دی، د هماغه ځای ته اوبو راوړې ده. نو پته ورته ولګېده چې زما پلار خو د قصو اورېدو ډېر زیات شوقي دی. نو خپلو وروڼو ته یې خواست وکړو چې تاسو بادشاه ته خبر ولېږئ، ما ته ډېرې ښکلې ښکلې قصې راځي، زه به بادشاه ته قصې کوم او بادشاه به مونږ ته انعامونه راکوي. نو په دې وجه باندې به مونږ نور هم مالداران شو، زمونږ زندګي به ډېره ښکلې تېرېږي. فقیرانو هماغسې وکړه، بادشاه ته پیغام ولېږو چې زمونږ خور ډېره زبردسته قصه خوانه ده، ډېره زبردسته قصې ورته ورځي، که د هغې قصې ستا خوښې شي نو ته به یې ځان سره د قصه خوان په جاب باندې واخلي، په نوکرۍ باندې به واخلي، هغې ته به ته معاش ورکوې او زمونږ خور به تا د ښکلې ښکلې قصې کوي. بادشاه چې کله دا خبر واورېدو نو فوراً یې وویل چې راوی غواړئ، ما ته به قصې وکړي، که زما خوښې شوې نو زه به یې ځان سره په نوکرۍ کړم. شهزادګۍ په پرده کې د بادشاه محل ته ورسېده. په وړاندنۍ شپه چې کله بادشاه ته قصه وکړه، په منځ کې پرده لګېدل ده، شهزادګۍ هم په نقاب کې ده. د بادشاه ډېره زیاته قصه خوښه شوه او شهزادګۍ یې ځان سره قصه خوا منتخب کړه. شهزادګۍ به دغسې هر ماخوستن تله، بادشاه ته به یوه قصه سونه وهله، بادشاه به ورته ډېر انعام ورکو. بل طرف ته فقیران هم د سوال نه خلاص شو، سوال یې پرېښودو او کور چولۍ روانه شوه. یوه شپه چې کله شهزادګۍ د قصې دپاره راغله چې ګوري په کور کې میلمانه راغلي دي، هماغه خلک راغلي دي، بل بادشاه را رسېدلی دی چې کوم د دې خاوند و، وزیر، وکیل او قاضي هم ورسره و. شهزادګۍ سوچ وکړو چې نننۍ قصه خو به ډېره زیاته خوندوره وي. شهزادګۍ فوراً پاڅېده، لاړه، د خپل پلار بادشاه ته یې وویل، همدغسې په نقاب کې ده، خو خپل پلار بادشاه ته یې وویل چې نننۍ قصه به ډېره زبردسته وي، خو د قصې په منځ کې به څوک متیازو ته نه ځي.
بادشاه ورته وویل چې بالکل صحیح ده، یو څوک به هم متیازو ته نه ځي، که د چا ضرورت وي د کیسې نه مخکې پاسي خپل حاجت دې پوره کړي، بیا دې راشي قیسې ته دې کښېني. جینۍ وویل چې خیر بیا هم که د قیسې په منځ کې څوک پاڅېدو نو زه به د هغې نه مخکې نوره قیسه نه کوم او بیا به ځم، د هغې نه پس به هېڅکله هم نه راځم بلې قیسې دپاره. دواړو بادشاهانو ورسره ومنله چې بالکل صحیح ده، یو څوک به هم نه ځي. شهزادګۍ قصه شروع کړه، وایي چې یو بادشاه و ډېر ظالم انسان و، د هغه خپلې لوڼه نه وې خوښې، د لور په پیدایش باندې به ډېر زیات خفه کېدو. کله چې د بادشاه په کور کې لور پیدا شوه، بادشاه حکم وکړو خپلې ښځې ته چې دا فورا مړه کړه، خو ښځه دومره ظالمه نه وه، هغې د خدمتګارې په لاس باندې خپله لور راغټه کړه، خدمتګارې ورله پرورش وکړو. د خدمتګارې په لاس چې کله جنۍ راغټه شوه، بادشاه چې ولیده بادشاه پرې عاشق شو، فورا یې رشته ولېږله، خو خدمتګارې ونه منله. هغه ظالم بادشاه په خدمتګارې ډېر زیات ظلم وکړو. اخر ورته هم خدمتګارې وویل چې دا خو ستا لور ده. بادشاه سلامت چې دا واورېدل نو پوهه شو چې دا خو زما قصه روانه ده. یو څو نوټونه ور ویشتل، یو څو سکې ور ویشتې، پیسې ور ویشتې، یو ډیری یې جوړ کړو، وایي قصه مخکې جاري ساته. شهزادګۍ قصه جاري وساتله. ویل چې بیا بادشاه داسې چل وکړو چې خپل زوی ته یې حکم وکړو چې دا خور د ځنګل ته بوځه، هلته یې قتل که او د دې سترګې ماته راوړه، د دې وینه ماته راوړه. خو شهزاده خپله خور قتل نه کړله، په ځنګل کې یې داسې پرېښوده، په ځنګل کې د ونو پاڼې خوړې، ذلیله وه. په اخره کې یو بل بادشاه راغی او په دې باندې سترګې ولګېدې، دا بیخي لغړه وه، خپل څادر یې ورته ور واچوو او د ځان سره یې بوتله خپل محل ته. بل بادشاه سوچ وکړو چې اوس خو زما کهاني شروع شوه. د شهزادګۍ خاوند بادشاه نورې پیسې ور ویشتې، وایي کهاني جاري ساته. بل طرف ته د شهزادګۍ د پلار په سترګو کې هم اوښکې راغلې چې زما په لور باندې خو ډېر زیات ظلمونه شوي دي. بل طرف ته شهزاده هم ناستی، هغه چې هم د خپلې خور قصه واورېده نو ډېر زیات په تعجب کې شو چې دې ته زما د خور د قصې څنګه پته ده، او دا خو بالکل زما د خور قصه ده، ډېر زیات ظلمونه ورسره شوي دي. خو شهزادګۍ قصه جاري ساتي او داسې وایي چې بیا دې بادشاه زه وزیر ته حواله کړم چې دا ستا لور شوه او دا به زه ستا د کور نه خپل محل ته په ډولۍ کې راوړم، د دې سره به زه نکاح کوم. د شهزادګۍ خاوند بادشاه چې کوم دی پیسې ورولي او دا یوه خبره کوي چې داستان جاري ساته، قصه دې جاري ساته. زما د دې قصې د اورېدو ډېر زیات شوق دی. او بل طرف ته چې کوم فقیران دي، د دې جنۍ وروڼه دي، هغوی په جامو کې نه زهیږي، بس صرف پیسې راغونډوي، د هغوی خو بس بالکل د اختر ورځ شپې. جنۍ وویل چې بیا ټیم تېرېدو په اخره کې د بادشاه یو زوی پیدا شو. بادشاه د جنۍ نه تپوس وکړو چې ته د کوم ځای نه راغلي یې، څنګه یې؟ جنۍ ورته هېڅ هم ونه ویل، خبره یې ټال مټول کړه. دویم ځای وشو، بیا دې بادشاه تپوس وکړو، جنۍ ټال مټول کړه. په دریم ځای وشو، بادشاه ته اخره کې ټول حقیقت بیان کړو. بادشاه جنۍ روانه کړه او د وزیر سره، د وکیل سره او د قاضي سره وایي چې ځئ چې ځو، زما د اسخر ملکیت ته ځو، زما د اسخر سلطنت ته ځو. هلته کې دا معلومول غواړم چې دا بادشاه خپلې لوڼه ول نه پرېږدي، دا بادشاه لوڼه ول نه خوښوي. خو بادشاه په خپله له قافلې سره روان نه شو، د دغه وکیل، د وزیر او د قاضي باندې اعتبار وکړو او خپله ښځه ورسره ولېږله. او چې کله قافله وړمبي منزل ته ورسېده نو وزیر په ناپاکه اراده باندې شهزادګۍ خیمې ته ورننوتو او د هغه د وړمبني زوی سر یې قلم کو او پاک دامنه شهزادګۍ په څه طریقې سره وتښتېده او خپل عزت یې بچ کو. کله چې وزیر دا کهاني واورېده نو وزیر ویې ما د ډېرې تیزې متیازې راغلی دي، که ما ته اجازت وي زه به متیازې وکړم. بادشاه ورته وویل کښېنه بد ذاته، په دې ټیم کې تا ته متیازې راځي. وزیر د بادشاه په حکم کښېناستو او شهزادګۍ ته یې وویل ته قصه جاري ساته. شهزادګۍ وویل چې بیا په دویمه ورځ باندې وکیل ورغی. شهزادګۍ ډېر منې کو خو بدذاته وکیل نه منې کېدو. د شهزادګۍ د دویم زوی سر قلم کو. شهزادګۍ څه په ډېر کوشش باندې په منتونو باندې د وکیل د منې کولو کوشش وکړو خو بدذاته وکیل نه قلارېدو. بیا په څه بهانه باندې ترې بهر ووتله او وتښتېده. وکیل ته چې پته ولګېده چې زما خبره کېږي نو یې ما ته متیازې راغلي دي. بادشاه ورته وویل کښېنه بدذاته، تا ته اوس متیازې در یادې شوې. شهزادګۍ ته ویې ته قصه جاري ساته. شهزادګۍ قصه مخ په وړاندې شروع کړه. وایي چې کله درېیم پړاو ته ورسېدل نو قاضي صاحب د شهزادګۍ خیمې ته ورننوتو. همدغسې د قاضي ارادې هم ټیک نه وې. شهزادګۍ دا ډېر منې کو خو بدبخت منې نه شو او د شهزادګۍ درېیم زوی هم قتل کو. قاضي چې دا خبره واورېده وایي ما ته هم متیازې راغلي دي. بادشاه ورته ووایي کښېنه بدذاته، تا ته هم متیازې را یادې شوې، حقیقت ښکاره کېدو واله ده، کښېنه. شهزادګۍ ته ووایي خپله قصه جاري ساته.
شهزادګۍ قصه شروع کړه و چې شهزادګۍ کله له قاضي نه بهر ووته په څه بهانه باندې نو مخې ته یو دریاب و یو سیند بهېدو هغې ته یې ودانګل چې د خپلې زندګۍ خاتمه وکړي سیند ویوړه بل سلطنت ته اول ته کې وته فقیران مخې ته ورغلل فقیرانو راوچته کړه او خپله خورې ته جوړه کړه او بیا د هغې نه پس چې پته ولګېده چې دا د هغې د پلار بادشاهت دی نو ورته پته وه چې زما د پلار خو قصې ډېرې خوښې دي او شهزادګۍ ته خو قصې ورتلې نو خپلو فقیرانو وروڼو ته یې وویل چې بادشاه ته پیغام ولېږئ چې زموږ خور ته ډېرې ښکلې ښکلې قصې ورځي نو په دې وجه باندې د بادشاه خواته راغله او خپلې قصې ورته سناو کړې د بادشاه قصې خوښې شوې ځان سره خپله قصه خوان مقرر کړه بادشاه چې کله دا خبره واورېده نو د خپو نه ځمکه وتښتېده په سترګو کې اوښکې راغلې ډېر زیات په افسوس باندې شو چې دا خو بالکل دا څوک چې قصه سنوي دا هم زما لور کېدی شي بادشاه اوچت شو ودرېدو او دې شهزادګۍ د خپل مخ نه نقاب لرې کو چې بادشاه یې وکتو خپل پلار یې وکتو پلار لور وکته جنۍ خاوند وکتو خاوند خپله ښځه وکتله ټول ډېر خوشحاله شو یو بل ته ورته غاړه وتل بادشاه فورا حکم وکړو چې 12 اسونه راولئ اسونه حاضر کړی شو د 3 وړه ملعونانې په ځمکه باندې سملول د هر اس سره یو لاس یو خپه یو لاس یو خپه په یو کس پسې 4 اسونه وتړل او 4 وړو طرفونو ته روان کړل د ټولو سره همدغه حالات وکړل د ټولو لاسونه او خپې د یو بل نه جدا کړل د 3 وړه ملعونانې په 4 ټکړو کې تقسیم کړل هم په دغه طریقه باندې د 3 وړو بدذاتو ته خپله سزا میلاو شوه او ښځه د خپل خاوند سره میلاو شوه پلار د لور سره میلاو شو او ښه ښکلی ښه په خوشحالۍ سره خپل خاندان یوځای شو او مخې ته خپله زندګي تېروله د حقیقت ظاهرېدو باندې د شهزادګۍ پلار ته ډېره زیاته شرمندګي شوه چې زما نه څومره غټه غلطي شوې ده او د دې چې کوم خاوند بادشاه و هغه هم په دې خبره ډېر پښیمانه و چې ما ولې خپله ښځه د دې 3 بدذاتو سره لیږله او زه ورسره په خپله نه تلم دوستانو په دې ځای کې زموږ قصه اختتام ته ورسېده ستاسو نه ګزارش دی که چېرې دا کیسه تاسو مخکې د خپل نیا نیکونو نه یا د خپلو مشرانو نه اورېدلې وي نو په کومنټ کې لازم یس ولیکئ یا دا ویډیو تاسو پوره کتلی وي نو تاسو هم په کومنټ کې یس ولیکئ او بل ګزارش ترنه دا کومه چې دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او د را روانې ویډیو پورې خپل کوربه اسحاق خان ته اجازت ورکړئ د الله په امان